وایي چې په یو کلي کې یو ډېر هوښیار چرګ اوسېدو چې هر ورځ به د سحر نه بانګ وي. هغه اواز به چې خلکو واورېده نو خلک به راپاڅېدل. دا به یې ویل چې د سحر ټیم شو، اذان وشو. خلک د دې چرګ د اذان د اورېدو نه ډېر زیات خوشحاله وو. کلي خلکو ته به یې ډانس هم کولو. د کلي خلکو به ورپسې ټول خاندل او خوشحاله به وو. د کلي په خوا کې یو شین ځنګل و چې په هغې کې یو چالاک ګیدړ اوسېدو. ګیدړ ډېر زیات خوشحاله و او همیشه د موقع په تلاش کې و. او سوچ به یې کولو چې کله به هغه ورځ راځي چې د دې چرګ نه دا سر ووهم او ټول یې وخورم. یو ورځ ګیدړ د لرې نه د چرګ اواز واورېده چې هغه بانګ وي. د ګیدړ په خوله کې اوبه راغلې. په ګیدړ باندې صبر را نغلو او د ځنګل نه د کلي په طرف باندې روان شو. په ځنګل کې یې ځان د بوټو او د وښو لاندې پټ کو چې چاته نه ښکارم. ګیدړ ته چرګ په نظر راغلو. ګیدړ چرګ ته په کلاره روان شو. ګیدړ چې کله د چرګ خواته ور ورسېدل نو ورته یې وویل: تا خو بانګ ووی، ډېر ښکلی اواز دی و، زما ډېر خوښ شو. داسې ښکاري چې امام یې. ما هم نیک کارونه شروع کړي دي او سیټ ته شه امامتي ورکه. چرګ ډېر هوښیار و. چرګ خاموشه پاتې شو. بیا یې ورته د کلي د یو کونې طرف ته اشاره وکړه. ګیدړ چې کله سپي ولیدو چې دا سپی خو زما د طرف ته را روان دی. ګیدړ باندې زلزله راله او وی ویل چې نن خو په ما قیامت را روان دی. نو ګیدړ چرګ ته وویل: چرګه روره زما نه باد لاړل او زما اودس مات شو او خېټه مې هم خرابه شوه. بیا یې د ځنګل په طرف باندې منډه کړه او د ځان سره لګیا و خبرې یې کول او داسې یې ویل: سخت ټاکنې نن دی امام صاحب لوړ تېری، خپو سیلې دې نه کړم په دې پنځم ګیر کې وروله. د نیکۍ زمانه ختمه شوې ده، چاته دعوت هم نشي ورکولی. په دې کهانه کې دا سبق پروت و چې کم خلک دروغ وایي او عمل باندې نه چلیږي، هغه کله هم کامیابېدی نشي. او هوښیارتوب د ټولو نه غټ طاقت دی. ویډیو در سره لایک او سبسکرایب ضرور کې. په کمنټ کې خپله رایه ولیکئ چې ویډیو څنګه ولګېده.